تاسو زما په نشټول جنتیان زه ځکه سوات راتلم ما جنتیان لازم چاله تاسو ټول زما په نس جنتیان یې خو یو څه دې درخواست راغلم که تاسو جنت ته لاړ شئ نو زمونږ د مولیانو سفارش به څوک کوي هله د کنجوس بچي د ګوراله هله یاره که تاسو خو یې جنتیان مونږ به بوځئ مونږ به ځان سره څوک بوځئ څوک به بوځئ به ټیک ده بس انشاءالله کار توله شو مونږ کې څه شته نه تاسو به بوځئ خو که چېرته داسې وشوه او پایه تم شوه او مونږ جنت ته مخکې لاړو او تاسو بار وئ اوس تاسو تپوس وکئ وایي مونږ به بوځئ ووایه څه شی تاسو نه خو زه دلته تنګ یم علم راله توجه که ټریفک والا مې ویني ویله وایي توجه ده که پولیس والا مې ویني وایي توجه ده که سټوډنټان مې ویني توجه ده خو چې په لار کې خبره ثوابیه کې پروګرام موږ نه مخکې تیز رفتار نو په تیز رفتار کې زنان ناستې وي ما ته پته نه وه زموږ ګاډي ورپسې ما ته دا ډریور وایي هغه یو زنانه بل ځان ته دا چل وکړ چې توجه ما له خو مړه پوخ بهرحال موږ به یو کار وکړو اجي صاحب که موږ جنت ته مخکې لاړو که نه نه موږ تبلیغیان یو موږ به بیا مشوره وکړو موږ خو کار په مشورې سره کوو موږ به مشوره وکړو نو مشوره به دا وي چې انشاءالله تاسو به بوځو خو تاسو موږ بوځئ اوس چې موږ جنتیان چې تاسو نه تپوس کوم په جنت کې سیګرټ شته جنتیان سیګرټ څکي په جنت کې لوګي شته نو ماچس به کوم ځای نه راوړي اور به کوم ځای نه راوړي او جنت کې خو لوګي نشته توجه نو یو درخواست دا کوم تاسو ته موجوده او سابقه وزیر اعظم ویلو چې سیګرټ څکئ زه ووایه ویلو درته تا ته صدر ویلو چې سیګرټ څکئ پروفیسر ټیچر ویلو دا کم کس تاسو خو نه څکئ تاسو ما ته پته خو جنتیان یې سټمپ ولګېد که نه جنتیان یې خو دا بار چې کم کسان سیګرټ څکي دوی ته وایه مفتي سردار وي چې خولې نه دې لوګي راوځي پوزې نه دې لوګي راوځي ته لا چیرمن ته لا کونسلر ته لا ناظم ته پکې لا یوت کېږي خو او ته لا ډاکټر سرجي ما پسې میډیسن ګرځې سیګرټ کې ځان د پیپړې تباه کړي دا ستا خوله ده ستا پوزه ده که د ریل ګاډي سلنسر دی لوګي سلنسر نه راوځي او دې ماشومانو ته وایم د روژه ماتي نه پس چې تاسو کور نه بهر راوځئ ماښام نو په دې لارو کې به وګورئ که چا سیګرټ څکه زما د کس ته که چا سیګرټ څکه او خوله پوزې نه لوګي راوته نو تاسو به چغه ورکړئ وایي سلنسر نه لوګي راوته څه به وایې ووایه څه به وایې تاسو 2 ورځې دا کار وکړئ لوګي هم ختم او سلنسر هم ختم توجه کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه بچې ماله سیګرټ راوړه دا پلار د بچې مستقبل جوړوي که تباه کوي او چې بار ته دې ماشوم له پیسې ورکړي او دې بار سیګرټ راوړي او تاسو د ماشومانو په مخ کې سیګرټ څکئ د دې ماشوم به سیګرټ نه نفرت پیدا کړي که محبت به پیدا کړي لہذا دا پرېږدئ که نه پرېږدئ نسوار مال یو کس راغی مفتي صاحب وظیفه راکړه مخ هم بنده مخه نه شا دې بنده مخ هم بنده دې وجه نه نسوار او چې دا دومره ښه شی دی دا خو در باندې نن توبه وباسم ځکه چې جنتیان یې او د جنتیانو نسوارو سره فهمه ده نن هم د نسوارو اخرې ورځ ده بس زه د ټیسټ او د لذت دپاره نه راځم زه باقاعده کار کوم الحمدلله او پیزا جوړوم او خلک ملګرتیا هم کوي تعاون هم کوي خلک اخلاص هم کوي انشاءالله او تاسو به هم اخلاص کوئ تعاون کوئ به انشاءالله د دې معاشرې جوړېدو کې تعاون کوئ به انشاءالله د دې ایجوکیشن لایف د سټوډنټ لایف د دفاع لپاره تعاون کوئ به انشاءالله توجه نسوار او چې دا دومره ښه شی دی حاجي صاحب ورته ووایه چې دا دومره ښه شی دی دلته څه لږ دی واټ از دس دلته څه لږ دی چې قیمتي څیز دی حلوا ترې جوړه کړه مرکز کې ورسوه سم په پلیټونو وخوره ما سره دوی له ما دلیل کړي بل مولا پکې نه منم یو حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وایي د نسواري نه په کائنات کې پیله نفرت ښځه کوي وایي ښځه ته وایي چې لړکه دا خوله دې پوینتې راځي زم چې نسواري سره ښځه څنګه تیري او دویم په دارالعلوم حقانیت دیوبند ثاني دیوبند پاکستان اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ کی شیخ الحدیث دیر بابا جی فرمائل وی نسواریان پا خلقی اغشی ورچی ما یخرجو من دبر الدجاجہ ما یخرجو من دبر الدجاجہ وی چرګ چې د خپل دبر نه کم شی راغورځي وی هغې دی په خوله کې ږدي نو د چرګې دبر نه څه راوځي تاسو ته خو پښتو نه درځي چړه پتراړه پنډ بجواتی لږ دی پنجابي جان سے پردې سایډ لګ دی توجه دا ښه شی دی چې د چرګ غول دې په خوله کې پراته